د کہانی شروعات د چړیاګر نه کیږي کوم چې تقریبا د بندېدو والی چې ناڅاپه مشهور شي وجه دا جوړه شي چې دغلته کې یو بوډا میلو د شربت نصر کولو کې او دا منظر په کیمره کې قید شي چې په نت باندې پاور کولو سره ویډیو یې داسې وایرل شي چې په ایورفس کې هغه ټیک ټاک سٹار جوړ شي د وجه کوم چړیاګر چې بندېدو والو هغه کې د خلکو غوبل جوړ شي او هر یو کس د ځان سره د میلو د پاره سناسه شربت خامخا راوړي خو هغه پکې صرف کوکا کولا خوخي چې د خلکو دروان دی په شوق سره اسکی د دې بلیدو سره دغلته کې یو شادو هم داغه نقل شروع کی هغه له سوق دغه عمره خاص توجه ورنکي او هم دغه سي دغلته کې د خلکو تګ را تک شروع شي پس کې دا چړیاګر بنه چلی دا چې څه د وجه مالک یې خرڅ کو او نوې مالک یې جیانګ نومي هلک د دغه ځای منیجر جوړ کو په دې شرط باندې چې په درې میاشتې کې بدل نه درنه دا خوش چړیاګر را لې روانه په ورنه روز باندې جیانګ چې چړیاګر حالات ویني نو زړه ماج ولې چې جوړ مالک یې بلغا زناور خرڅ کړي په نوکرانو کې صرف سلور کسان پاتې دغه مازه کار نه کوي چې بغیر د زناورو به څنګه پیسې ګټما خو بیا د پته ولګي چې دغلته کې د بوري والا میلو پاتې دي کوم چې د قید د وجې سخت غوسه ناک شوی دي او د پاتې کېدو وجه دا ده چې د یری د وجې څوک په مفتو کې هم غستو ته تیار نه دي منیجر خپل کسانو ته وایي وی کچري ما د دې چړیاګر اشتهاراتو چلول نو خلک په ما تلیونه ول شروع کی و چې زناور پکې نشته درس شي چړیاګر دي خوغه حوصله ونه بیړي هغه د چړیاګر زوړ منیجر ته وایي وی کوم سره زناور نشته نو غستل بخامخه غواړي چې منیجر ورته وایي چې د غټو زناور د غستو د پاره اجازه نامه پکاري کوم چې په درې میاشتو کې ملاوي دا وخت دومره ډیری چې په دې کې د نوکری تلې شو هغه سوچو کې لکه چې ما په دې درو میاشتو کې چړیاګر روان کو نو نه صرف تنخواه به مې سیوا کیږي بلکې ټول ژوندۍ به مې بدلې شي د پاره هغه د شپې په وخت کې ټول چړیاګر والا عمل راټول کی د پاره وی کچري د دې خبرې سهل روز دروټه نه پس کله چې دی او مالک د چړیاګر نه دوتو والی نو د یو نقلی شعر ته پام شي چې سن د دومره یریږي چې را پروزي چې پرن ورتک سره مالک ته پته ولګي چې نوکر یې لګیا دی او د چړیاګر نه د خپل تنخواه پوره کولو د پاره پټي د بل دوه سره د مازغه کولو شي کوم اصلي زناور نشو غستې نو په خپل خو ځان نه زناور جوړولی شو کنه چې د خپل سوچ د خپل ملګرو دروان دي کیږي چې هغه ورته وایي وي د خلک ته تلی ونیان ښکاری سو چې هغه ورته وایي چې ګوره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې خطرناک زناور هر وخت په انسانانو حمله کولی شي د پاره مونږ بخل کو ته دا زناور د لری نه خایو چې څه د وجه دا غوي نظر په کار نه کوي او پوهیږي بنه چې دا اصلي دی او کنه نقلی دا خبره د منیجر خوښ شي هم دغه سټیک ته لغونته وخت ترغه پورې با مونږ دومره پیسې ګټې دي چې اصلي زناور پیغستی شو دی په دې منصوبه باندې کار شروع کړ د شپه ورځ مهنت نه پس 10 نقلی جامې تیاری کی د لن ورتګ نه هم اصلي ښکاریږي زوړ منیجر د میلو کار واخلي یو نوکر د شادو بل د شیر او جنې د یو ناراسته زناور په دې پیش کول دومره آسان نو دې ټول د خپل کردار مطابق د زناور غونډې چلونه زده کول شروع کی چې منیجر ورله هدایت ورکړي استاسو په جامو کې د اوبو سکلو پیپ موجود دی او یاد ساتئ ډیر نږدې بل خلکو خواله نه ورځي دغه جامو باچول سره دا وی درنه زړونه ډوبېدل شروع شي دا بس کېږي دا خو ډیر ګران کار دی خو منیجر په دې خبره باندې مطمئن کی چې صرف لږ غونډه سفر وکړي یو ځل مونږ ستې زناور راولو بیا تاسو خلاصو سي منیجر اعلان وکړي چې زموږ چړیاګر ټیکټ په نیم قیمت ملاويږي چې دغلته کې د ټول نمخ کې د سکول واړه په ټور باندې راشي منیجر دوی ته وایي وي خپل چلونه شروع کړي واړه د ټول نمخ کې د ناراسته زناور د لیدو د پاره لاړ شي خدای د نه حرکت کول د وجه واړه تنګ شو د شیر د کتو د پاره لاړ شي او هم د لقیدو والني چې ماشومان د استاد نه ته پوسو کې ودا څنګه زناور دي چړقینه د دوی مشران استادانه شادو ګوري چې هغه ورته خمستي وکي چې په دې سره د دومره خوشاله شي وی پیسې وصول شوي په دې کې د میلو نمبر راشي چې پاغه کې موجود منیجر او یریږي بیا سينه زونه پیجندلې شمه خو منیجر ډاډه کې وی صرف لغونته ورته ګرځا بیا پټ شه او په دې سره د دوی نه ورنه ګاګ خوشاله لاړ شي د ټول د درون لباس د وجه دومره ستړي شي چې هم په دفتر کې ود شي دی به سره بس د ګاګ پراتلو سره ډرامه بازی کوله او څنګه به دا وسترګې پنا کې دي نو واپس په خپل انساني حرکتونه کوي په دې سره منیجر ته احساس وشي کچري موږ سره صرف سلور زناوري نو موږ چره هم استي زناور نشو راوستي موږ له په ډیرو پیسو ګټلو د پاره ډیر زناور راوستل پکاري د دې لپاره هغه د وی نقلي زرافي آرډر ورکړي چې څنګه پیسې ورلورو لګي نو پته ورته ولګي چې د کپنې مالک د کروڑو روپو د قرض د وجو تختې ده دی په غوسه کې پاغه پس کارخانه ته لاړ شي چلته کې ورته صرف داغي سر ملوش هغه دغه نه هم فائدہ واخلي او پوس پنه کې ولګي چې چړیاګر ته پرولو سره خلک په دوکش هوی ته داسې لګي چې دومره غټ زناور خو په خپل جون کې نه لیدلې په مزه باندې څنګه چې چړیاګر کې رش سی واکېږي هغه سي د درون لباس د وجې د زوړ منیجر طبيعت خرابېږي چې مجبورن دی په خپل باندې داغه جامې واچي چې باچول سره د احساس وشي چې واقعي په دې کې اوسېدل ګران دي یو ورځ دې دومره تګي چې د اوبو بوتل خالی کو چې څنګه په خوا کې شربت ته پام شي نو روچته کې او هغه هم مسکی د دینه نه خبره چې چاراته موبایل نیولې دي په سبب باندې چې څنګه د معمول مطابق چړیاګر
چړیاګر ته راشي نو د خلکو په لیدو سره حیرانه پاتې شي او صرف د دې دپاره راغلي چې د کوکا کولا اسکلو والا میلو وینو کوم چې موږ په ویډیو کې کتلې دی جیا هم دغه موقع نه فایده واخلي هم هغه سره خلکو د وړاندې بوتل سکي لکه څنګه چې هغوی لیدلي په دې سره به خلک خوشحالېدل او په خپله باندې به ورله بوتلې ورکولې منیجر سوچ وکړي چې اوس شادو له هم داسې کول پکار دی همدغسې د دوی چړیاګر د کوکا کولا د څښلو والا ځناورو په نوم یادېدل شروع شي د دوی ملګري کومې چې به د ناراسته ځناور کردار کو هغې ځان له چړیاګر مخې ته دوکان واچو خو خاوند یې دوکهباز وخته او دغه دوکان یې ته قبضه کړ دا چې کله په دې خفګان کې د شادو کردار باندې ملګري وویني نو هغه ورله خاوند ته له چل ښودو فیصله وکړي هغه د شپې په وخت کې د شادو په جامه کې دوکان ته ورپسې ورشي او یربلو سره سره ټول دوکان ورله تسنس کړي چې دا خبر پولیس ته لاړ شي خو هغوی د ده مرستې په ځای باندې الټا هغه ته په خبر وشي چې ستا کار سو چې چړیاګر مخې ته دوکان اچو خو هلک دغلته کې ونه درېږي ها په سبا باندې بغیر د اجازه د چړیاګر ته ځان ورسوي د شادو منیجر ته شکایت دپاره خو دغلته کې هغه یو داسې منظر ویني کوم چې د ټولې دنیا نه پټ هغه پوه شي چې دا ځناور په اصل کې نقلي دي خو څنګه چې چړیاګر ته د رادننه کېدو والی نو په دې کې په شادو راشي په وهلو په شروع واچي چې په سبا باندې منیجر ورسره په پیسو باندې خبره ختموي اوس د دوی چړیاګر واقعي د پیسو ګټلو قابل جوړ شي هره ورځ په زرګو خلک صرف د دې دپاره براتلل چې د کوکا کولا د څښلو والا ځناور وویني همدغسې په 3 میاشتې کې دننه دوی په خپله منصوبه کې کامیاب شي او د ده په تنخوا کې هم اضافه وشي خو ورسره ده ته د یو سخت حقیقت په باره کې پته ولګي د چړیاګر مالک ورته ووایي اوس موږ له چړیاګر ختمول پکار دي دلته کې موږ ارزانې ځمکې اخیستې وي چې موږ بیا اوس ګرانې خرڅوو د دې چړیاګر په برکت سره هغه درته وایي زموږ مقصد پوره شو خپلو ټولو کسانو ته ووایه چې چړیاګر د بندېدو واله دی خپل سامان راټول کړي د دې پورېدو سره د جیانګ د خپلو ځمکو وتښتي او په دې سوچ کې چې دا خبره به زه خپلو ملګرو ته کومه څنګه هغوی خو د چړیاګر د کامیابېدو دپاره خپل ځانونه تباه کړل په دې کې هغه دوکهباز هلک لاړ شي او نقلي ځناورو دا خبره دغه ځای مالکانو ته چې هغوی هم بانه جوړی شي او سیده په سیده چړیاګر ته ځان ورسوي هغوی د ټولو نه مخکې د نقلي زرافې راز ښکاره کړي او بیا په میلو پسې ورشي چې منیجر ورته چغې وهي چې راځه دا اصلي دی خو خپل لالچ داسې راغستی وي دا راز به زه د خلکو د وړاندې ښکاره کوم خو د بدقسمتۍ نه په دغه ورځ باندې هغه واقعي اصلي او راغوټه شو پې چې منیجر نقلي جامې واچولې او په سناسې طریقې سره یې ترې راخلاص کړه چې په دې جګړې سره ټول خلک پوه شو چې دوی خو موږ په دوکه کې ساتلي خو منیجر یې همت ونه بیدي او سیده د دغه ټول ځای مالک پسې لاړ شي پلاټونه به تاله څومره پیسې وګټي یو غټ د ځناورو پارک جوړول پکار دي ماحول به هم ښکلي او پیسې به هم درله را رواني چې هغه یې دغه خبره ومني او یو وړوکی غوندې چړیاګر په یو لوی پارک کې بدل شي او د دوی نوکریان هم بچ شي تاسو ته دا نانې کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای